یو تازه او دردونکې خبر در سره شریکو چې د پښتو مشهور هجړه چې په مس مردان یادېدو نن په مردان کې ډیر په بېدردۍ سره قتل شو. د هغه ګناه سوا او چا قتل کړو ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو هم د هغه د مرګ د حقیقت نه خبر شئ چې هغه په کومه طریقه قتل شو. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل سوشل کلیک در سره حتما سبسکرایب کړئ. ملګرو، مس مردان چې په ډانس کې ځان ته یو نوم پیدا کړی و او هر یو انسان به هغه سره مینه کوله، غوښتل به چې مس مردان سره مینه وکړي او د هغه دیدن وکړي او د هغه سره دغه کار وکړي. مس مردان چې په بیلابیلو سندرو کې د ماډلینګ په تور کار هم کړی و او ډیر زیات نوم پیدا کړی و چې هغې به په یو پروګرام تقریبا 2-3 لکه روپۍ اخیستلې. دوستانو، د سحر نه یو خبر په سوشل میډیا ډیر تیزی سره وایرل شو چې په هغې کې لیدل کېدل چې مس مردان په مړینې حالت کې پرته ده او ورسره لیکل شوي چې هغه په مردان کې د کومو نامعلومو وسلوالو لخوا په خپله دیره کې په ډزو لګېدلې ده او په بد حال قتل شوې ده، چې په دغه وجه باندې د ټرانسجنډر کمیونټي هم بهر راوتې ده او روډونه یې بند کړي دي، ځکه چې مس مردان د دغه خواجه سراو مشره وه او د هغوی د حقوقو دپاره به یې اواز اوچتولو. دوستانو، داسې ویل کېږي چې مس مردان ډېره په بېدردۍ سره قتل شوله او په هغې په دیره باندې څوک ظالمان راغلي و چې د هغې نه یې قلم غوښتلو چې مس مردان ورته انکار وکړو، چې په دغه باندې د هغوی په منځ کې باز ګرم شو او ډزې پرې وکړې او قتل یې کړه. دوستانو، دغه د مس مردان د مرګ حقیقت چې له تاسو سره مو شریک کړو. د نورو دغسې معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.